یو صحیح حدیث کې راغلی دی، بخاری او مسلم کې ډېر ښکلی حدیث دی چې یوسف علیه السلام ته چې الله دا دومره مرتبه ورکړله، وجه دا وه چې خپل ځواني د دې لحاظ ونه ساتو، د رب لحاظ وساتو. نو داسې ای ځوانانو د دې امت محمدي صلی الله علیه وسلم په تاسو به هم داسې حالات راځي. تاسو به څه کوئ؟ تاسو هم دا واقعه د یوسف علیه السلام ځان ته راده. ځوان اصل کې هغه دی نوجوان چې نوجواني د یوسف علیه السلام په شانې وي، ګناه طلب نه کوي، خو که د ګناه مطالبت یې وشي ځان داسې بچ ساتي لکه د یوسف په شانې. ثواب یې مو اورئ څومره لوی پی دی. د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. وقسم خلق دی چې هغه به په ورځ د قیامت په دغه سخته ورځ باندې چې هر طرف ته اورونه دي، هر طرف ته پریشانیانې دي، هر طرف ته جړاګانې دي، جهنم چې کوم دی په غړمبا غړمبا کې د انسانانو ته داسې منتظر دی. بره رب العالمین داسې غوسه شوی دی چې د هغې نه د دغې ورځ نه وراخوا به کله هم داسې غوسه نه شي، او د دې نه مخکې م الله داسې نه دی غوسه شوی. یو ځای کې سوری دی، پیغمبر فرمایي دغه سوری د عرش سوری دی، دا اووه قسمه خلکو ته میلاویږي. د فایدې دپاره د حدیث ټول واورئ. اول امام عادل، هغه بادشاه چې د عدل والا وي. بادشاه دی خو عدل والا دی، انصاف کوي د عوامو سره، انصاف کوي په فیصلو کې، انصاف کوي په فیصلو کې. عدل والا بادشاه چې شو ظلم ته ضرورت نشته دی چې ته په کمزورو خلکو ظلمونه کې، عادل ځان جوړ کا. داسې بادشاه به په ورځ د قیامت د عرش د سوري د لاندې وي. دویم وشاب نشأ فی عبادت الله، هغه نوجوان چې نوجوانی د الله په عبادت کې تیره کړې ده، ځوانۍ کې د ګناه نه الله بچ ساتلی و، ګناه سره یې مینه نه وه، ځان یې بچ ساتو. علماو مجلسونو کې کېناستو، قرآن په مجالسو کې کېناستو، حدیثو په درسونو کې کېناستو، په دې سړی بچ کېږي. دریم وقلبه معلق بالمساجد او بالمسجد، هغه سړی چې د زړه تعلق یې د جماعت سره وي، په جماعت کې په جمع باندې مونځ کوي، یو مونځ چې وکړي بل مونځ ته انتظار کوي. اذا خرج منه حتى يعود الیه، پیغمبر فرمایي جماعت نه وځي خو اراده یې دا وي چې واپس به راځم. دې ته د زړه محبت وایي بغیر د چا د وینا نه. سلورم ورجلان تحابا فی الله، هغه دوه سړي دي چې صرف د الله دپاره د یو بل سره مینه ده. اجتمع علیه وتفرق علیه، ام د دغې محبت او د مینې په وجه را جمع کېږي، یو بل سره ملاقات کوي، ام په دغه مینې په حالت کې جدا کېږي چې راشي ملاقات وکړي په مینه محبت به واپس د یو بل نه مخه واخلي. دا نه چې راشي په مینه او بیا به واپس په جګړه ځي. صحیح محبت دی په خپل منځ کې. پنځم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، هغه سړی دی چې د الله دپاره پټه صدقه کوي، دومره پټه چې د هغه دا ګس لاسه دا د ښی لاس د صدقې نه خبر نشي چې څومره صدقه او چاته یې ورکړه. شپږم نمبر نبی علیہ السلام، زموږ مقصد په دې حدیث کې دا ټکی و، خو چونکې حدیث ښکلی و چې ټول واورو. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، یو ښکلې زنانه د ښه خاندان والا، د اوچت شان والا، اوچت منصب والا، هغه دی انسان او دی نوجوان ته دعوت ورکړي د ګناه، او دی ورته ووایي اني اخاف الله، زه د الله نه یریږم، د هغه دا دعوه د هغه دا دعوت دا قبول نه کړي. دا کېږي د الله د یرې د وجې نه، د الله نه یریږم، د الله د پکړ نه، د الله د عذاب نه. د اله کېږي چې د انسان په زړه کې د الله محبت او د الله عظمت او د الله ویره پرته وي. اووم نمبر نبی علیہ السلام وویل هغه خلک دی چې په ورځ د قیامت د عرش د سوري د لاندې به وي. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه،
هغه سړی دی چې الله یادوي ځان له ناسته هیڅوک نشته په تورو تیارو کې دننه په کمره کې په جومات کې الله یې رایات کو ففاضت عیناه د سترګو نه اوښکې لاړې د الله د ویرې قرآن تلاوت یې کو دومره اثر ور باندې وکړو چې د سترګو نه اوښکې لاړې خپل ګناهونه ځان ته رایات کړل د الله عذاب رایات کو نو د سترګو نه اوښکې لاړې د الله د ویرې جړا کول وم قسم خلق دا